السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د وینډوز 10 دویم کلاس نن ورځ په دې باندې غږیږو چې د پیست او پیست شارټ کټ ترمنځ فرق څه شي ده چې ډېر مهم موضوع ده، او بل په سټارټ مینو په تنظیمات یا سیټینګ باندې غږیږو چې څنګه په سټارټ مینو کې تغیرات رامنځته کولی شو. لومړی زه راځم په پیست او پیست شارټ کټ باندې غږیږم. زه غواړم چې له دغه ځای څخه یو ویډیو راوړم. دغه ویډیو د مثال دا غواړم زه کاپی کوم او په ډیسکټاپ باندې پیسټ کوم. کاپی راځم دلته پیسټ کوم. دا ما سره دلته څه شی سوه دلته راغله، صحیح ده په دغه ځای کې. اوس که چیرته دا کاپی چې موږ کله دلته واخیسته غواړم چې هغه اصلي چې موږ کوم ځای څخه کاپی کړو که چیرته زه هغه ډیلیټ کړم نو دا به هم دلته شتون ولري. زه راځم دلته درته ښیم، دا زه ډیلیټوم. ګوره دا ما ډیلیټ کړ، صحیح ده ملګرو. اوس راځم کوم دا ما تر کاپی اخیستی خو دا موږ سره دلته شتون لري، د پیسټ لارې موږ دا راوړی، صحیح ده. اوس زه غواړم چې دغه ویډیو د پیسټ شارټ کټ په واسطه دلته پیسټ کړم، صحیح ده. کنټرول ایکس زه ځم بیرته خپل ځای ته دا وړم، کنټرول وي دلته پیسټ کوم، صحیح ده. اوس دغه ویډیو د زه غواړم چې هلته د پیسټ شارټ کټ په واسطه واچوم. نو دې ځای څخه دا زه کاپی کوم، کاپی دلته زه څنګه کوم د پیسټ شارټ کټ په واسطه دلته راوړم. ګورې دا موږ دلته راوړل، صحیح سو. اوس د دې ترمنځ فرق څه شی سو. اوس راځم هغه اصلي ویډیو ته چې ما د هغه ځای څخه د دې کاپي راخیستې وه. دا ګوره که چېرته زه دا ډیلیټ کړم که چېرته زه دا د دې ځای څخه ډیلیټ کړم او ډیلیټ ووهم نو ما سره کومه چې ما د پیسټ شارټ کټ په واسطه هلته راوړی یو هغه موږ سره کار نه کوي. ګورئ موږ هغه اصلي فایل ډیلیټ کړو، شارټ کټ یې دلته پاتې. اوس که چېرته دا خلاصوم دا موږ سره کار نه کوي ځکه چې د دې اصلي فایل ډیلیټ شوی. نو ویلی شو چې که چېرته یو شی د پیسټ په واسطه یو چېرته واچو یا راوړو اصلي فایل څه شی ده که چېرته ډیلیټ کړو نو دا به موږ کاپي فایل به هم موږ سره کار کوي. که چېرته د پیسټ شارټ کټ په واسطه موږ یو شی واچو نو یا پیسټ کړو یو ځای ته یې راوړو که چېرته د هغې اصلي فایل ډیلیټ کړو نو موږ سره هغه شارټ کټ کار نه کوي. دا یو خلاصه فرق ده. نو بل زه راځم په اوس یو بل که یو څوک درته وایي چې موږ ولې پیسټ شارټ کټ څخه استفاده کوو. د دې هدف څه شی ده؟ هدف یې اوس درته تشریح کوم. ګورئ زه غواړم چې ځینې ډیټا چې ما سره په فولډرونو کې پرتې وي غواړم ډیسکټاپ ته راوړم، خو په ډیسکټاپ کې ما څخه ځای ونیسي او روزمره زه له دې ځای څخه دا هغه ډیټا خلاصه کړم. هلته دې شتون ولري خو غواړم چې په ډیسکټاپ پیسټ کړم دلته په اسانۍ دلته لاسرسی ورته ولرم. خو که چېرته تاسو هغه ډیټا دلته هم راوړئ نو دا دوه ځای نیسي، هلته هم ځای نیسي دلته هم ځای نیسي. نو دې لپاره موږ څه شی کوو پیسټ شارټ کټ څخه استفاده کوو تر څو موږ چې که چېرته پیسټ شارټ کټ په واسطه هغه راوړو نو ځای به دومره نه نیسي لکه څومره چې اصلي فایل ځای نیولی وي. اوس زه راځم یو ډرایو راخلاصوم، وینډوز ای دلته زه ای ډرایو راخلاصوم. کله چې ما دا راخلاص کړ دلته ګورم دغه فولډر نه ده. زه غواړم چې په ډیسکټاپ پیسټ کړم، روزمره له همغه ځای څخه دا خلاص کړم، نه غواړم چې دلته بار بار راسم. نو دې اول زه سایز ګورم، پراپرټي ته به راسئ جنرال برخه کې. په جنرال کې ګورئ د دې 250.5 جی بي سایز ده. اوس که چېرته زه دا یې په ډیسکټاپ باندې پیسټ کړم نو دا به موږ څخه څومره ځای ونیسي 250 جی بي به هلته هم په ډیسکټاپ باندې موږ څخه ځای ونیسي او زموږ سی ډرایو به مکمل ډک کړي چې د پیسټ له لارې البته که موږ دا ییسو. که چېرته د پیسټ شارټ کټ په واسطه زه غواړم کاپي کړم، کاپي او راځم په ډیسکټاپ پیسټ کوم. ګورئ پیسټ شارټ کټ ګورئ دغه موږ سره راغی. اوس به دې موږ سره څومره ځای نیولی؟ آیا 250.5 جی بي دې به موږ سره ځای نیولی؟ نه هېڅکله نه. ګورئ په دې رایټ کلیک کوو، پراپرټي ته راځو، جنرال ته چې راغلی دلته سایز وګورئ. ګورئ 270 بایټه ته چې هم ام بي ته لا سایز یې نه دی برابر شوی، یعنې سایز مکمل کوچنی سو. نو که چېرته موږ یو شی کافي کې بیا د فیس له لارې یو ځای کې واچو نو هغه پروسه هغه څومره چې ډیټا لیږدول کېږي هغه وخت بیخي زیات نیسي. اوس که چېرته د پیسټ شارټ کټ په واسطه یو شی چېرته یوز پیسټ کړو
نو هغه وخت هم نه نیسي که کومه ډیټا چې لیږدول کېږي یا انتقالېږي او بل چې دا سایز هم کوچنی کېږي. موږ کولی شو دې ځای څخه دا اوس بار بار خلاص کړو او هم په ډیسکټاپ باندې موږ څخه ځای هم ډېر نه دی نیولی. دغه یو خلاصه فرق او استعمال ځای ده. بل راځو په سټارټ مینو باندې غږیږو. مونږ وویل چې کله چې مونږ کمپیوټر شروع کوو مونږ باید د کمپیوټر په کسټمایزیشن پوه کسټمایزیشن د دې څخه هدف دا چې مونږ باید د وینډوز سره څه ډول چلند وکړو. مثال سټارټ مینو یعنې په خپله خوښه یو کار ترسره کړو. مثال سټارټ مینو څنګه کوچنی کولی سم غټولی سم څنګه یو فولډر جوړ کړم. دغسې وینډوز سره مونږ په خپله خوښه تغییرات یا کار کوو. دې ته کسټمایزیشن وایي. بل چې د زه راځم سټارټ مینو ته، دې ته سټارټ مینو بټن وایي. صحیح ده. کله چې په تاسو په دې کلیک وکړئ دا د سټارټ مینو انوایرنمنټ ده یعنې هغه چاپېریال ده. په دې کې چې د موږ سره لومړی برخه چې دا ریسنټلی اډیټ کوم د دې څخه هدف دا ده ګورئ اډوب یو چې د افیکټ ده او بل بینډیکیم دغه سافټویر موږ سره دي که نه. د دې څخه هدف دا ده کوم سافټویر چې تا په اوس وخت کې دا څو ورځو کې انسټال کړي هغه په دغه ریسنټلی اډیټ برخه کې راځي. که چېرته تاسو یو سافټویر انسټال کړي او بیا د شکه ورک شي چې مثال دغه اوس کوم ځای کې انسټال شو نو هغه ځای کې چېرته شکه ورک تاسو کولی شئ سټارټ مینو ته راسئ، په دغه برخه کې هغه سافټویر وګورئ. دغه ته خپله ویل برخه وایي چې مثال آف او ډاون سکرول پرې کولی شئ. بل چې دا ریسنټلی اډیټ برخه مې پوه شو. بل چې دا ایکسپینډ ده له دې څخه هدف دا ده ایکسپینډ کې بل ماست یوزډ له دې څخه هدف دا ده چې کوم سافټویر یا ویډیو یا اپلیکیشن ته ډېر استفاده کوي هغه په دې ځای کې دلته راځي او بدون تاسو چې ورشئ هغه ځای څخه راخلاصه کړي. بار بار کولی شئ سټارټ مینو کلیک وکړئ، کوم سافټویر چې ډېر استفاده کوي هغه دلته درته راځي او له دې ځای څخه کولی شئ چې خلاص کړئ. بل چې دلته خواته چې برخه ته چې وایي دې ته ټایلز وایي. دغه برخه ته ټایلز یا ایکنو برخه دې ته وایي. نو دلته موږ کولی شو په خپله خوښه یو ایکن اضافه هم کړو او یو ایکن چې دا بیرته ډیلیټ هم کړو په دغه برخه کې دا د ټایل برخه کې. اوس که چېرته غواړم زه دغه فیسبوک نه ده دا له دې ځای څخه زه څه شی کړم ډیلیټ کړم. په دې به زه څه شی وکړم رایټ کلیک به وکړم ان پین فرام سټارټ. ګورئ دا به زه څنګه کړم د دې ځای څخه لاړ. صحیح شو. دا کار موږ ترسره کوو. زه که چېرته غواړم چې یو سافټویر دغلته راوړم او له دې ځای څخه په اسانۍ خلاص کړم تاسو به څه شی وکړئ غواړم چې یو سافټویر دلته زه اضافه کړم اډوب فوټوشاپ زه غواړم دلته اضافه کړم. په دې به رایټ کلیک وکړئ څه شی ته به لاړ شئ پین ټو سټارټ. کله چې دلته لاړئ نو دا موږ سره دلته استفاده ګوره دا غیر منظم ده. غواړم په دې ځای ته چې راوړم نو دا داسې ونیسئ لیفټ کلیک دلته به ډرا کړي. صحیح شو. دا سو موږ د اپلیکیشن یا سافټویر دغه برخې ته راوړل ټایل برخې ته. په دې کې بله خبره دا ده چې دلته کوم سافټویر چې دلته موږ سره په کوم د ای بي سي په حروف باندې هم موقعیت لري. ګورئ سی کې دا موږ سره سافټویر دي همداسې کولی شئ دلته کوم سافټویر په کار کولی شئ له دې ځای څخه خلاص کړئ. بل چې دا دغه وینډوز 10 خپله دا د وینډوز 7 او د وینډوز 8 کمباینیشن ده. دا له همغه دغه دواړه له کوم لغه اپشن سره یوځای کړي دې ته وینډوز 10 ته پکې وینډوز 10 کې اچولي چې د وینډوز 7 او وینډوز 8 دواړو کار وینډوز 10 ترسره کوي. صحیح ده ملګرو. بل چې دا دغه سټارټ مینو نه دغه برخه هم کولی شي په خپله خوا زیات او هم کم هم کړو یعنې ریسایز یې کړو په خپله خوا غټول یا کوچنی کول. په ځینې کمپیوټرونو کې به لیدلي یو دغه سټارټ مینو چې کله تاسې خلاصوي دا مکمل کمپیوټر دغه ډیسکټاپ ساحه درڅخه نیسي. دا مکمل دغه ساحه یې درڅخه نیسي او په ځینو کې مثال دومره ساحه. د دې کوچنی کول یا غټولو لپاره به تاسې راسئ په ډیسکټاپ به رایټ کلیک وکړئ او پرسونلایز برخې ته به راسئ. کله چې پرسونلایز برخه مو انتخاب کړئ تاسو به راسئ سټارټ برخې ته. په سټارټ کې به تاسې یوز سټارټ فول سکرین په دې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ اوس راسئ او وګورو چې آیا زمونږ دا ګورئ سټارټ مینو مکمل ډیسکټاپ موږ څخه ونیو. دا ګورئ مکمل ډیسکټاپ موږ څخه نیولی. اوس که چېرته غواړم بېرته کوچنی کړم تاسو به راسئ په ډیسکټاپ به رایټ کلیک وکړئ پرسونلایز ته او بیا به سټارټ برخې ته راسئ. کله چې دلته راغلی نو تاسو به دا څنګه کوئ دا به آف کوئ. اوس که زه چېرته سټارټ مینو ته راځم دی به ما څخه همغه کوچنی اندازه باندې ځای نیولی وي. صحیح ده. بل زه غواړم چې
یو سافټویر نه غواړم چې زه دلته استفاده کوم مکمل کمپیوټر څخه لري کوم مثلا ان انسټال کوم نو تاسو کولای شئ دلته رائټ کلیک پې وکړئ کله چې رائټ کلیک پې وکړئ دلته ان انسټال پې ووهئ دا تاسو سره دلته راځي صحیح ده پروګرام ان فیوچر برخه ته د دې ځای څخه کولای شئ تاسو څنګه کوئ ان انسټال کړئ بل چې دا غواړم له دې ځای څخه یو اپلیکیشن دلته ټاسک بار ته راوړم دې ځای برخې ته نو دې لپاره تاسو شي کوئ یو سافټویر انتخابوي وګورئ زه ورډ غواړم چې دلته ټاسک بار ته راوړم ځکه چې ما د اسانتیا رامنځته کوي مخکې له دې چې زه سټارټ مینو ته لاړ شم بیا دې برخې ته راسم نو دا څنګه کېږي وخت یو څه نشي غواړم ټاسک بار ته راوړم او دې ځای څخه په اسانۍ خلاص کړم نو په دې تاسو رائټ کلیک وکړئ کله چې رائټ کلیک وکړئ مور برخې ته وراسئ په مور کې چې دا پینټ ټو ټاسک بار ګورئ موږ دلته دا ورډ چې دا دلته مو راوړ کول چې دې ځای څخه په اسانۍ خلاص کو بل کچر تاسو غواړئ دې ځای څخه بیرته دا ریموف کړئ نو تاسو په دې باندې رائټ کلیک هم کولای شئ آن پین فرام ټاسک بار له دې ځای څخه هم کولای شئ او کله چې سٹارټ ته راغلی په ورډ باندې رائټ کلیک وکړئ مور ته به راسئ له مور څخه وروسته دلته راسئ آن پین فرام ټاسک بار له دې ځای څخه دا څنګه کوي ریموو به کوي صحیح ده ګورئ له دې ځای څخه لږ اوس که چېرته غواړئ یو سافټویر یا اپلیکیشن لوکیشن پیدا کړئ چې مثال دا کوم ځای کې انسټال شوی ده هغه ځای درته معلوم نه وي تاسو به راسئ سټارټ مینو ته دلته به اپلیکیشن اول پیدا کړئ چې کوم اپلیکیشن غواړئ چې لوکیشن پیدا کړئ زه راځم د دې لوکیشن پیدا کوم په دې رائټ کلیک کوم کله چې رائټ کلیک وکړم مور برخې ته به راسئ او په مور کې څه شی وکړئ اوپن فایل لوکیشن په دې به کلیک وکړئ دا ته به د دې لوکیشن نه خلاص کړي او زه لوکیشن ګورم چیرته ده وای دا په دیس پی سی کې په سی ډرایو کې ده بیا په سی ډرایو کې په پروګرام ډیټا فولډر کې او له هغې وروسته مایکروسافټ فولډر له مایکروسافټ فولډر څخه وروسته په وینډوز کې او له وینډوز څخه وروسته سټارټ مینو څخه وروسته په پروګرام په دې فولډر کې دا تاسو سره انسټال شوی ده صحیح ده ملګرو بل په دې باندې شارټکټ جوړول دي که چېرته غواړئ تاسو یو ورډ فایل ده یا داسې نور فایلونه که چېرته غواړئ تاسو شارټکټ جوړ کړئ نو سټارټ مینو ته راسئ یو زه غواړم چې دا ورډ په دې زه رائټ کلیک کوم مور برخې ته راځم کله چې تاسو مور برخې ته راغلی نو تاسو چې کله ملګرو دلته په دې باندې رائټ کلیک وکړئ له رائټ کلیک څخه وروسته تاسو مور ته راسئ له مور څخه وروسته اوپن فایل لوکیشن ته به راسئ نو د دې لوکیشن به درته وښیي صحیح ده بیا راسئ دا ګورئ دلته په دې به رائټ کلیک وکړئ پراپرټي برخې ته به راسئ تاسو دلته ګورئ شارټکټ سیکیورټي ده او شارټکټ کله چې دلته راغلی په دې ځای کې شارټکټ کی دلته څه شی وکړئ Alt W چې کله کنټرول Alt W چې کله زه کلیک کړم نو ما سره څه شی وکړي ما سره به دا ورډ فایل شارټکټ په واسطه باندې خلاص شي ګورئ زه چې کله Alt کنټرول W کلیک کوم ما سره باید ورډ فایل خلاص شي ملګرو زه دا ریفریش کوم یو ځل Alt کنټرول W زه بیا راځم دا ګورم چې دا ولې موږ سره کار یې ونه کړ بیا زه په دې مور ته راځم فایل لوکیشن ته کله چې فایل لوکیشن ته راغلی تاسو به په دې باندې رائټ کلیک وکړئ پراپرټي برخې ته به راسئ دلته Alt کنټرول W شارټکټ ده شاید دا د بل شارټکټ واوسي دا زه څه شی کوم Alt S زه ورکوم صحیح ده کنټرول Alt S apply continue okay اوس زه راځم Alt کنټرول S کنټرول Alt S له دې طریقې سره کولی شئ ملګرو تاسې شارټکټ انتخاب کړئ نه پوهېږم چې زما کمپیوټر کې ولې نه راخلاصوي شاید بل شارټکټ په دې نوم واوسي تاسو ورته خو منظم شارټکټ ورته ورکړئ په دغه اساس کولی شئ تاسې یو فایل د شارټکټ په واسطه باندې راخلاص کړئ نو دغه د سټارټ مینو په اړه یو څو خبرې دي دلته اوس راځو په دې وخت کې پاور ته کله چې په پاور باندې تاسو کلیک وکړئ دلته موږ سره
هایبرنیټ د شټ ډاون او ریسټارټ په ځینې کمپیوټرو کې څه شی راځي سلیپ هم راځي د ملګرو. نو ریسټارټ څه شی کار کوي؟ ریسټارټ دا کار کوي کله چې تاسو کمپیوټر کې څه شی انسټالوي یا کوم سیستم کې خراب وي هغه بیا جوړ کړئ. البته هغه کومه طریقه چې جوړیږي په هغه طریقه روان یې خو کار نه کوي. د دې لپاره تاسو وایئ چې دا طریقه زه صحیح کاروم هم او بیا هم ما سره دا یا دا کوم څه شی چې خراب دا جوړیږي نه. نو کله مو چې یو کار اجرا کړ په صحیح طریقه لاړې بیا هم نه جوړېده نو دې لپاره تاسو لومړی کمپیوټر ریسټارټ کړئ. بیا چې ریسټارټ مو کړ دا په دې معنی تاسو کمپیوټر ریفریش کړ بیرته چې راسئ او کوم کار مو چې اجرا کړی همغه طریقې به کار کړی همغه کوم څه چې خراب هغه به تاسو سره جوړ شوی. نو که چیرته یو څه شی جوړوي او همغه طریقه مې تاسو صحیح ځي او کار در سره نه کوي نو د هغې لپاره تاسو د هغې وروسته کمپیوټر ریسټارټ کړئ انشاءالله هغه دومځلي در سره کار کوي. ډېری داسې مشکل سره زه مخ شوی یم یو کار به مې کوو صحیح به مې کوو خو اجرا کېده به نه. نو کله به مې چې کمپیوټر ریسټارټ کړ هغې وروسته به هغه طریقه صحیح وله. بل شټ ډاون د شټ ډاون چې د کله چې کمپیوټر تاسو ګل کړئ مکمل کمپیوټر درته ګل کوي. کله چې کوم پروګرامونه هم خلاص شوي وي نو هغه ټول بندیږي او کمپیوټر ګل کیږي. بل هایبرنیټ ده د هایبرنیټ او کمپیوټر د شټ ډاون ترمنځ فرق څه دی؟ په شټ ډاون کې تاسو کوم پروګرامونه سافټویر چې خلاص وي هغه هم ورسره مکمل بندیږي. په هایبرنیټ کې چې دا کوم سافټویر یا اپلیکیشنونه چې خلاص وي هغه نه ورسره بندیږي خو کمپیوټر مو ګل کیږي. کله چې بیرته چالان کړئ همغه سافټویر یا اپلیکیشن به خلاص پاتې وي په کمپیوټر کې. دغه ترمنځ فرق ده. بل چې د سلیپ ده چې په دې ځای کې نشته ده. سلیپ د یو وخت لپاره تاسو کمپیوټر چې د مثال د خوب حالت ته وړي مثال په هغې کې هم در سره سافټویر یا اپلیکیشن نه بندیږي. کله چې تاسو بیرته چالان کړئ په همغه ځای کې به پاتې وي یعنی. نو د هایبرنیټ او سلیپ ترمنځ بیا فرق څه شی شو؟ د هایبرنیټ خو موږ وویل چې کله کمپیوټر کې کوم سافټویر یا اپلیکیشن مو خلاص کړي وي بیا کمپیوټر ګل کو نو کله چې دومځلي چالان کو نو هغه موږ سره په خپل ځای پاتې وي. سلیپ کې هم موږ دا خبر کوو کله چې موږ پروګرامونه سافټویر چې خلاص کړي کله چې هغه بیا سلیپ ته یوسو نو هغه چې بیرته بیا چالاندو کمپیوټر هغه سافټویر هغه اپلیکیشن په خپل ځای پاتې وي خو دوی ترمنځ هغه خاص هدف چې ده په هایبرنیټ کې به کمپیوټر چارج در سره نه وهي په سلیپ کې به کمپیوټر در سره چارج مصرفوي یا وهي به. دغه یو خاص فرق ده. دغه د سټارټ مینو اړوند یو څو خبرې. بل سیټینګ ده چې دا به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې دا په خلاصه ډول ووایو. انشاءالله په دې کې ډېر موضوعات دي دا ګوري په دا چې دا یو غټه موضوعات دي په دې کې دا انشاءالله دا به په نور ویډیوګانو کې بیا په صحیح ډول سره تشریح کوو. بل ډاکومنټ ده ډاکومنټ چې کله تاسو کلیک وکړئ دغه فایل ایکسپلور یا ډاکومنټ کوم څه چې تاسو د ډاکومنټ خپله د کمپیوټر جلا برخه ده ګوري کله چې څه شی ډاونلوډ کړئ هغه ډاونلوډ برخه ته راځي ډاکومنټ کې هغه څه فایلونه شیان چې دي هغه دلته په اتومات ډول ثبت کېږي. کله چې تاسو یو سافټویر کې کار کوئ هغې ته لوکیشن ونه ټاکئ هغه چېرته ثبت کېږي په ډاکومنټ کې در سره ثبت کېږي. ځینې وخت ملګرو نه دا یو فایل ثبت کړی خو تر ورو کې البته دغه لوکیشن ورته نه انتخاب کړی نو هغه د څخه ورکړي چې دا ما سره چیرته ثبت شو هغه نو تاسو سره په ډاکومنټ ځای کې په دې کې ثبت کېږي. صحیح دی کله چې تاسو لوکیشن ورته انتخاب نه کوئ. بل راځو دغه موږ سره کوم یوزر چې لاګین شوی ده په کمپیوټر کې دا هغه یوزر موږ دلته ښیي. اوس دا سټارټ مینو. بل راځو په یو چې دا یوزر سافټویر دلته ګوري ځینې سافټویر دي د سیستم سافټویر صحیح ده. سیستم سافټویر دا چې دی که چېرې یو دغه د مثال که چېرې دم کمپیوټر څخه ډیلیټ هم کو دا نه ډیلیټ کېږي نه په سیستم کې بیا هم شتون لري لکه ریسایکل بین ده که چېرته زه دا ډیلیټ کړم ګورئ کنټرول پنل د خپله یو سیستم سافټویر که زه دا چېرې ډیلیټ کړم دا موږ سره ورک شو. په دې برخه کې ډیس پی سي هم موږ سره راځي. اوس که چېرته زه غواړم چې هغه کنټرول پنل بیرته دلته راوړم البته ما سره هغه ډیلیټ نه شو خو شتون لري خو خاص راوړلو طریقه جلا ده. نو دې لپاره تاسو راسئ پرسونلایز ته او پرسونلایز کې به تیمز برخې ته راسئ. کله چې وبخئ دلته به راسئ تیمز ته په دې تیمز چې کله راغئ تاسو به راسئ ډیسکټاپ آیکن ته صحیح ده سیټینګ ته. نو دا وګورئ دلته موږ سره کنټرول پنل ریسایکل بین دا ټول موږ سره د شتون لري صحیح ده. ګورئ
دا آن کوم اپلای اوکې. اوس ګوري دا موږ سره دلته راغله دغه د سپیسی سو دا کنټرول پانل سو دا نیټورک چې موږ هغه ځای څخه راوړو دغه هغه یوزر ده. نو که چېرته زه اوس دا بیرته دې ځای څخه ډیلیټ کړم دا موږ سره څه شوي بیا هم په سیسټم کې پرتي له همغه ځای څخه کولی شو چې دویم ځل راوړو پرسونلایز څخه. او پرسونلایز کې په تیمز برخه کې کله چې تاسو تیمز ته راسئ بیا په تیمز کې ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ګوري کمپیوټر ده او دغه کنټرول پانل زه غواړم چې راوړم اپلای اوکې. نو دغه سیسټم سافټویر دی ګوري دغه موږ د سپیسی راوړ دا کنټرول پانل. اوس غواړو چې ځینې خلک دا خوښوي چې د دې آیکن دا شکل د تغییر سي. نو دا اوس څنګه دا کار اجرا کوو؟ د دې لپاره بیا راسئ په ډیسکټاپ به رایټ کلیک وکړئ پرسونلایز ته به راسئ. کله چې پرسونلایز ته راغلی کله چې پرسونلایز ته راغی تیمز برخه به انتخاب کړئ. له دې وروسته به ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ته به راسئ. په دې کې د کوم سافټویر شکل چې اپلیکیشن شکل چې غواړئ چینج کړئ نو کولی شئ چې چینج کړئ. دلته راځم د سپیسی زه غواړم چې د سپیسی دا ورته انتخابوم او چینج آیکن باندې به کلیک وکړئ. کله چې انتخاب کړئ زه غواړم چې دا په دې شکل نه په دغه شکل ماته راسي. اوکې کوم اپلای اوکې. اوس که چېرته زه راځم وګورئ ما سره دا د سپیسی شکل هغه آیکن چینج په دې طریقه کولی شئ د یو فولډر هم کولی شئ چې یو شکل تغییر کول. دغه عاطف خان په نوم ما سره فولډر ده زه غواړم چې د دې دا شکل تغییر کړم. تاسو به راسئ پراپرټي ته. کله چې پراپرټي ته راغئ بیا به چېرته راسئ کسټمایز چې د دې آیکن چینج کولو طریقه بیا جلا ده. صحیح ده. کسټمایز ته به راځئ. کسټمایز کې چېرته راسئ چوز آیکن البته چینج آیکن په دې چې کله مو کلیک وکړئ دلته کولی شئ تاسو همغه فولډر ته یو هغه انتخاب کړئ شکل انتخاب کړئ. زه ورته دغه انتخابوم اوکې اپلای اوکې. ګورئ موږ سره دغه فولډر شکل تغییر شو. دا چاته اوس نه معلومېږي چې اوس موږ سره فولډر ده که کوم بل څه شی. صحیح ده ملګرو. دغه د فولډر یا هغه سافټویر د آیکن چینج کولو طریقه چې موږ وویل. بل چې دا کله چې تاسو غواړئ چې یو شی ډیلیټ کړئ. صحیح ده ملګرو. زه راځم دغه تصویر ده زه غواړم چې دا څه شی کړم ډیلیټ کړم. صحیح ده. زه ګورم چې زه غواړم چې دغه ډیلیټ کړم. زه چې کله په دې ډیلیټ بټن ووهم دا ما څخه پوښتنه نه کوي چې آیا ته دغه شی ډیلیټوي یا نه ډیلیټوي. نو زه کنټرول زیډ وهم کار نه کوي. صحیح ده. نو دغه تصویر ما سره ډیلیټ شو بدون له پوښتنې چې آیا دا ته ډیلیټ کوي یا نه ډیلیټ کوي. نو د دې لپاره موږ راځو ریسایکل بین باندې رایټ کلیک کوو. رایټ کلیک پې کوو او راځو پراپرټي ته. پراپرټي کې دې ته چک لګو اپلای او اوکې کوو. اوس که چېرته زه غواړم یو شی ډیلیټ کړم نو دا ما څخه پوښتنه کوي چې آیا ته دغه ډیلیټ کوي یا نه ډیلیټ کوي. ګوره زه ډیلیټ بټن ووهم دا ما څخه پوښتنه کوي آیا تاسو غواړئ چې دا ډیلیټ سي. زه ورته نه غواړم چې دا ما څخه ډیلیټ سي. نو دغه د ریسایکل بین کې یو مهمه خبره وه چې تاسو کله چې یو شی ډیلیټوئ باید تاسو څخه پوښتنه وکړي یا ونه کړي. نو بل خبره دا ده چې اوس دلته راځو پرسونلایز کې نیو کې تاسو کولی شئ له دې ځای څخه کله چې رایټ کلیک وکړئ نیو برخه کې په دې کې تاسو کولی شئ د دې ځای څخه مختلف سافټویر کې راخلاص کړئ. کولی شئ ورډ راخلاص کړئ. مختلف قسمه سافټویر دي کولی شئ له دې ځای څخه راخلاص کړئ. له دې ځای څخه کولی شئ شارټ کټ هم جوړ کړئ. اوس تاسو راځئ سټارټ مینو ته بیا راځئ دې ځای څخه خلاصوئ. نو تاسو راسئ دلته یو شارټ کټ جوړ کړئ. نیو ته چې راغلی په نیو کې دلته شارټ کټ ته راسئ. شارټ کټ کې د همغه ورډ فایل چې چېرته لوکیشن درلوده د هغې ادرس ورته انتخاب کړئ. تاسو اوس که چېرته وینډوز په کوم ډرایو کې انسټال کړي نو همغه ډرایو ته به ورسئ. زه د سپیسی انتخابوم. په د سپیسی کې زه راځم سی ډرایو ته. په سی ډرایو کې چې دا پروګرام فایل زه انتخابوم. پروګرام فایل
په پروګرام فایل کې مایکروسافټ آفیس کې زه آفیس راځو یو ځل د دې لوکیشن پیدا کوو چې د چیرته لوکیشن لري سیده ملګرو په دې رایټ کلیک کوم مور برخه ته راځم او لوکیشن پیدا کوم تر څو موږ د دې شارټکټ جوړ کو ګوري دا چې دا موږ سره په پروګرام سی ډرایو کې بیا پروګرام ډیټا کې او بیا مایکروسافټ کې او بیا وینډوز برخه کې نو زه راځم دا زه منیمایز کوم له دې څخه او د دې څخه بیا راځم براوز کې دلته راځم تاسو بیا راسئ سی ډرایو ته له سی ډرایو څخه وروسته دلته کوم فولډر دلته موږ سره پروګرام ډیټا په نوم موږ سره فولډر ده پروګرام ډیټا تاسو دلته پیدا کړئ په دې ځای کې نشته ده دلته وګورئ چې شته که نشته مایکروسافټ آفیس دا څو دانې دلته انسټال شوي د ډیټا ده آفیس دې کې هم نشته پروګرام دلته به راسئ وبخئ دلته وینډوز برخې ته په وینډوز کې کله چې یو څه شی ورک سي نو هغه بیا ډېر سخت وي چې پیدا کېږي نو بیا به تاسې راسئ دا به منیمایز کړم سټارټ مینو کې بیا پروګرامز ته د دغه ځای څخه تاسو کولی شئ ملګرو ورته خپل هغه ادرس انتخاب کړئ او بل طریقه مو دا هم وویل چې کله چې تاسو لوکیشن پیدا کړ په هغه به رایټ کلیک وکړئ کله ګورئ چې مخکې طریقه موږ هم وویل ګورئ دا طریقه هم کولی چې شارټکټ کی جوړ کړئ د دغه لار څخه کولی شئ تاسو شارټکټ جوړ کړئ سیده یو فولډر نو دغه ادرس بیا تاسو پیدا کړئ کولی شئ ادرس پیدا کړئ د براوز لارې بیا ورته مشخص کړئ کولی شئ هغه دلته سره په ډیسکټاپ باندې جوړ کړئ او د هغې شارټکټ کی په واسطه کولی شئ یو پروګرام خلاص کړئ بل یو مهم شی زه غواړم په اخر د ویډیو کې درته ووایم چې یو ټریکس هم ده اول چې د فولډر جوړولو شارټکټ چې د کنټرول شفټ ان ده دې په واسطه تاسو کولی شئ چې یو فولډر جوړ کړئ سیده ملګرو ریفریش کنټرول شفټ ان دلته زه ورکوم چې خان په نوم دا جوړوم انټر کوم صحیح ده اوس راځم په ډیسکټاپ رایټ کلیک وکوم ټول بار ته راځم په ټول بار کې دلته نیو ټول بار ته او کله چې نیو ټول بار ته راغلی تاسو به دغه فولډر ادرس ورکړئ صحیح ده نو هغه ما چېرته جوړ کړی په ډیسکټاپ باندې ما جوړ کړی کله چې په کوم نوم باندې په دغه نوم باندې او دا به څه کې سلیکټ فولډر به کې ګورئ دغه خان نه ده دا خان ګورئ موږ په که چېرته تاسو په خپله خوښه یا یو جمله تاسو غواړئ چې وارې کوئ په فولډر کې فولډر نوم ته نو کولی شئ هغه دلته تاسې راوړئ صحیح ملګرو که چېرته دا ډیلیټ هم کړم نو هغه ما سره شتون ولري دا ګورئ دا ما سره اوس هم شتون لري زه بېرته راځم په ټاسک بار رایټ کلیک کوم ټول بار راځم او په دې کې نیو په دې چې کله رایټ کلیک وکړئ د بېرته له منځه وړلو لپاره او دا څخه چیک لرې کړئ صحیح ده اوس غواړم که نه چې یو فولډر ته غټ نوم ورکړم کنټرول شفټ ان دلته زه راځم آی لو یو اوس غواړم چې دغه جمله زه په ډیسکټاپ او په ټاسک بار کې راوړم نو تاسو به رایټ کلیک وکړئ ټول بار ته به راسئ ټول بار کې تاسو نیو ته راسئ او د دې فولډر ادرس به ورته ورکړئ دا ده دا سلیکټ ګورئ دا دلته ما سره دا جمله راغله صحیح ملګرو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې یو جمله یو نوم ټاسک بار ته اضافه کړئ نو هیلهمند یم ملګرو چې په درس به پوه سوي یئ ډېر څه به مو ترې زده کړي وي زه غواړم تاسو ته نوي څه په تدریس کې اضافه کړم او تاسو هم غواړم چې تاسو یو نوی شی له ما څخه زده کړئ
که چیرته په درس مو پوه سوي یې نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د بیل آیکن پرېوهئ تر څو زموږ کله چې ویډیو اپلوډ کوو تاسو ته لومړی نوټیفیکیشن ورسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مل شه